اسی یو مثال درته وای یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو چې راوبې نیو ویل به دلته کښېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه اواز کوي هغه تیر غوندې که نه چنډخانو اواز خو ته نو دیو ورته وي چې دا څنګه اواز دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به ونیو ساه به یې تېویست چې تا زما معشوقې ته څنګه ووایې چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړي ویلی چې یا زم مړی ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو ساعت په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه سړی هوښیار و پوه شو به دیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار ازاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او نمړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړه تاسو خیال ده صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید हिंदू लग्या दे राम 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 सतुआई गुरु किए सात नाम राम राम सतुआई गुरु दादी हिंदुआनो वजीफा अजीजानो मा दी हिंदुआनो पे मंदिर किम ढेर वक्त तेर करे मा द सिखानो पे गुरुद्वारा किम ढेर वक्त तेर करे मा द अंग्रेजानो पे गिलजा किम ढेर वक्त तेर करे द अंग्रेज पे गिलजा की तकरीर बम वावरेदा بیا به ور سره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال ده اوس ما کافر نه کوي چې ګیلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته بمځې سبا به پې ته تنقید څنګه هغه انګریز پادري یو ورځې ما ته ووی ما ته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی جي ډېر لوی سړی و وی د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دي کړي مالنا ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې 3 څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح کړي او شیخ سادی ویلی دي چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته وي پیغمبر وایي فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادي وایي کونډه مه کوه نو دا یې د حدیث نه خلاف نه دي کړي ستاسو شیخ سادي ما ورته وی چې پادري صاحب ته په دې شعر پوه نه یې زمونږ د فارسي او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف دی خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې وین خو زن را بیوا مکن
خزه مکونډه وا اگر که د هورې غوندې ښایسته نی چې ته والا میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وکړم. بس پادري داسې اکبر ویل داسې جواب دی راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی. مالدا مې درته حقیقت وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم. مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم. ما ته وی چې زمون عیسی علیه السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسېږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی. نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسېږي. ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی. کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست حباب برسر آبست گوہر تے دریا. چا دا ویلی چې عیسی اسمان تتلو باندې د رسول الله نه بهتر دی. ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی. نو رتبه د ملغلري اوچته ده که د بړبوکی اوچته؟ تاسو خیال ده؟ بل سوال کوي اسې دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي. وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی هلته د رحمت ملایکې نځي. یو سړی ولا راغی سپی ورسره وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکې هلته نځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یي او د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. ولې؟ وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم ځکه چې چرته سپی هلته ملایکې نځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دی زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن اوریدي الله تعالی غریق رحمت په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبرې دام دي چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله مولا یم په ایمان یې بل مولا به منم که نه چې زه مولا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم. ټیک شو دي علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندی عقیده درته ووایم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وایي چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ کړه ورته ګورئ په دنیا کې
پوی خد دیوبند علماء او رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلق ته کړي ته پوه شي خبره باب فضائل القرآن کې وګوره ترمذی او مشکات شریف کې دا علماء عقیده او ایمان دي صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه و چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذی आवाज راتلو تبارک الذی بیده الملک حتی ترغه پوری چې تبارک الذی ختمه کړه سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذی و سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذی سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وای تاسو خیال عزیزان شاه عبد العزيز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن سلور سوا کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت ورته کول چې وصیت ورته کولو چې زمرشم نو زما د خخیدو اجازت به د روضه مبارک نه غواړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د وفات شو روضه ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه د اډلې نه مخ کېوم نو د روضه دروازې لري شوې او د نن आवाज راغې چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړي تاسو خیال ده نو عزیزانو عرض مې داو چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانه لیدلي دي لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدل ما مولانا عبد المعبود رحمت الله علیه لیدل دي چې چاته په ژوند د قبرونو کشف کېده قبر ته به ودرېده او هغه به ولیدل لاندې چې په دې مړي سال دی یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه مالداغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے تاسو خیال ہے د بل سړي تپوس میں ته وکړو مالداغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی مولانا عبد المعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشف وکا ویولې دا د قبر معاملات ته نه منې څه مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کومه چې رب ارنی كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ایمان نه دی چې زمړي ژوندۍ کوم و زما ایمان دی خو چې زما مخ کې وکړي نو چې زما دړه قال فخذ اربعه من الطير او دالو واقعه ده نو ما چې زی له ګورم لاس نه ونیوم د شپې لس بجې و او دیرې ته راوستم چې دیرې ته راوستم داسې سترګې پټې کړې بیا ما ته وایي چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې او دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناستي او غوښې ته غوسیږي لګیا کمه درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي وتښتېدم په یو سا کور ته رالم سهار چې بیا ورلم ما ته ولې مال نه ګورم بس توبه مې ول راځه درته خیر مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دیوبند علماء دا اتفاق چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغانی صاحب عمر علم د چانشته په ایشیا کې تاسو خیال راغی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وایي چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تاسو قبرونه د اور تنورونه دي جترالو بیا راته په مخلاص والو ویلا بھی دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چې څوک خرو
څوک سپیو، څوک پیشوګانو، څوک میلوګانو، څوک ګیدړانو، بني آدم پکې نه ښکاري. دیکھو وګوره رحمان بابا وایي که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. من معنوي چارپای وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دی، که موټر تېرېږي ورپسې به منډه، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېره شي غپ، که لاره تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دکانونو په حجرو کې نه څوک داسې نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلک واسه دوست خیانت ته ملایکه دا نور ټول خراب دي. وایي په ایمان دا زمونږ عادت دی که نه دی؟ په جومات کې ناست یو، په جومات کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي، د بل په غوښو شروع کوي که نه؟ عزیزانو دوه علم دي، یو قرآن دی او یو حدیث دی. قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده. په حقیقت کې دواړه د خدای کلام، لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی. 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14 لکه حدیث دي. بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی. امام بخاری ته یو قسم کړی دی، امام مسلم ته بل قسم کړی دی، امام ترمذی ته بل قسم کړی، امام مالک ته بل قسم کړی دی. نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دوه دي چې یو قرآن دی او بل حدیث. باقی ائمه مجتهدینو چې کوم محنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې دی همدغه قرآن او حدیث ته دنه استنباطات کړي دي. امام ابو حنیفه اوس د دې څلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته، اختلاف فروعي اختلاف ته چې هغې ته په دین کې څه دومره د کفر او د اسلام دارومدار پې نه دی. مذهبونه څلور واړه حق او علما وایي چې تقلید دا واجب دی. قرآن نه ثابتوي چې فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوس وکړئ. نو د دې وجې نه بنیادي علوم چې دي قرآن او حدیث دی. عزیزانو د آخرت د نجات دارو مدار چې دی هغه هم په حدیث دی او په قرآن. دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارو مدار د هغې په قرآن او په حدیث باندې. مونږه دنیا کې الله دل پیدا کړیو چې ستاسو کار به څه، ستاسو کار به د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره. ستا کار به څه ما ته وګورئ. اوس پوهېږئ په خبرو؟ گزاره خو به کوئ ماما. نو زه خو وایم
چې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په مای خانہ پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا ډېر داد عشق خبرې مکړه نادانا دا زمون شیخی ده دا زمون ملاته خبر بم نه اوس راته چاوي تاسو د پلوسو کې یو جوړه شوی زم پکې راغله قسمونه ما ور کړی خلاصه داوا چې د پلوسه هغه وب روټه خو سکه چې او بم مانو اسکلی بیا ته امدا سلار اوس راته چاوي زمون کلی کې خلک وای چې دم پکې شپږ زره روپیا غستی نو خم ویلي شپږ زره روپیا چې مال تاسو رانه کوي نو څوک به راکړي بې نظیر سره هم مرانه ده چراله سره کې د وزیرانو سره هم مرانه ده په دې شل کاله کې به څوک دا ثابت نه کیږي بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدل ثابت به کوي وای تاسو پولیسوال هوټل په دغه کې اوړې راوړې سیکریټریټ کې یې فرض کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زنيز دی نه ورغله ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړي شوي دي یو پکې د مولا زوی مړ دی داغه جوړه ده او بجلیګر مولا پکې شپږ زره روپۍ ټول لکته پاغه خلای چې دا خبره کړي ټول لکته داغه پاغه ومه کړي زما په زندګۍ کې کما د مړي سقاط اغستې ما د ختمونو پیسې اغستې ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مسکلي د مړي خیرات او سلويختي کال مې خوړلې ما به د ټول پاکستان غول خوړلي